تازه او ډیر زبردست خبر. درنو مینوالو، هغه وایي چې د ولس زور د خدای زور ده. په روانو ورځو کې له ویسټ انډیز سره هر اړخیز سیریز لرو چې څو ورځې مخکې ویسټ انډیز خپل سکواډ د افغانستان خلاف اعلان کړ او د هغه نه بعد بیا افغانستان خپل سکواډ اعلان کړ چې ګڼ غبرګونونه یې راوپارول او واقعا ځینو لوبغاړو سره سخت ظلم کړی و او دوی له سکواډ څخه بسړي وو. ځینو لوبغاړو چې څو ورځې مخکې شپږیزه لیګ کې ډیر ښایسته وځلېدل، هغوی هم له صحنې څخه باسلي وو. ملګرو، راځئ چې خوږ خبر څه ده، ویډیو تر اخره وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. تازه خبر دا ده ملګرو چې پښتون ون ټلویزیون ته پټیو سرچینو ویلي دي چې نورعلي زدران، حشمت الله شهیدي او شاپور زدران به په ټیسټ لوبو کې ولوبیږي. او همدارنګه پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې د ویسټ انډیز د سفر لپاره سکواډونه اعلان کړه. د کرکټ بورډ له لوري یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د سکواډونو تر اعلان وروسته د خلکو او کرکټ لوبغاړو نیوکې تر بل هر وخت ډېرې دي. په داسې حال کې چې د غازي امان الله خان په نوم سیالۍ او د شپږیزې کرکټ لیګ هم پای ته ورسېدی، خو تر ټولو مهم لوبغاړي د ویسټ انډیز د سفر لپاره نه دي انتخاب شوي چې د هغوی له ډلې څخه یو هم منیر کاکړ دی. د غوروي کمیټې نوی مشر انډي مولز ویلي و چې هغه لوبغاړو ته به چانس ورکوي چې وړتیا ولري. خو آیا انډي مولز اوس د سترګو ناروغۍ لري که یوې مشخصې کړۍ تر تاثیر لاندې راوستی؟ تر اوسه د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د منیر کاکړ او نورو مستحقو لوبغاړو لپاره قناعت بخش دلیل نه لري. ملګرو، راځئ چې منیر کاکړ څه مشکل کې ګیر دی. منیر هغه لوبغاړی دی چې د غازي امان الله خان په نوم ټورنمنټ په ورځنۍ لوبو کې زر تر ټولو تیزې منډې پوره کړې. په داسې حال کې چې د افغانستان کرکټ ډیر با تجربه لوبغاړی هم لري، خو د منیر له لاسته راوړنو یوازې 23 لوبو کې دي. نوموړی تیر کال هندوستان ته هم په تمریناتي کیمپ کې واخیستل شو. په تمریناتو کې هم تر هیڅ ځوان لوبغاړي کمه کارکردګي نه ده ښودلې. په اسیا جام کې واخیستل شو، خو یوازې د نندارچیانو په څیر د لوبې شپږیزې او ویکټې حسابولې.